وما علينا إلا البلاغ المبين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه کسان چې خپل مالونه د الله لپاره لګوي په شپه کې او په ورځ کې په پټه او په ښکارا نو د دوی لپاره د خپل رب په نزد د دوی اجر دی او نه به په دوی باندې سویره وي او نه به دوی غمجن کیږي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هغه کسان چې سود خوري دوی به له قبرونو نه پاسیږي مګر په شان د پاسېدلو د هغه کس چې شیطان هغه په لیونتوب سره بدحواسه کړی وي. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. دا ځکه چې یقینا دوی ویلي دي چې بېشکه بیه خو د سود په شان ده، حال دا چې الله اخیستل خرڅول یعنی بیه حلال کړي دي او سود یې حرام کړی دی. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. پس چاته چې د خپل رب له جانبه نصیحت راغی نو دی فوراً منع شو، نو د ده لپاره هغه څه معاف دي چې مخکې تیر شوي دي او د ده معامله الله ته حواله ده. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او کوم کس چې سود ته بیرته راوګرځي نو دغه کسان د اور والدي، دوی به په هغه کې همیشه وي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله سود محو کوي او خیراتونه یعنی صدقې زیاتوي او الله هیڅ یو سخت ناشکره سخت ګناهګار نه خوښوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بېشکه هغه کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي او لمونځ یې قایم کړی دی او زکات یې ورکړی دی، د دوی لپاره د خپل رب په نزد د دوی اجر دی او نه به په دوی باندې څه ویره وي او نه به دوی غمجن کیږي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ای هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی له الله نه وویریږئ او هغه باقی پاتې سود پرېږدئ که تاسو مؤمنان یئ. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نو که تاسو داسې ونه کړل نو تاسو د الله او د هغه د رسول له جانبه په جنګ کولو خبر شئ او که چیرې تاسو توبه وباسئ نو ستاسو رأس المال یعنی اصل مال ستاسو لپاره دی، مه تاسو ظلم کوئ او نه به په تاسو ظلم کیږي. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. او که هغه قرضدار تنګلاسی وي نو تر اسانۍ پورې مهلت ورکول دي او خیراتي پرېښودل یې تاسو لپاره ډیر غوره دي که تاسو پوهیږئ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. او تاسو له هغې ورځې نه وویریږئ چې په هغې کې به تاسو الله ته بیرته ورګرځول کیږئ، بیا به هر نفس ته پوره ورکړی شي بدل د هغه عمل چې ده کړی دی او په دوی به ظلم ونه کړی شي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی، کله چې تاسو یو له بله سره تر ټاکلې نیټې پورې په قرض معامله کوئ نو هغه ولیکئ او ستاسو په منځ کې د لیکونکي په انصاف سره لیکل وکړي. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. او لیکونکی دی له لیکلو نه انکار نه کوي لکه څنګه چې الله دته ښودنه کړې ده نو هغه د لیکل وکړي او هغه کس د املا یعنی اقراري عبارت ووایي په چا باندې چې حق دی او له خپل پالونکي الله نه دی وویریږي او له هغه حق نه دی هیڅ شی نه کموي. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. بیا کچری هغه کس په چا باندې چې حق دی ناپوه وي یا بدني کمزوری وي یا په خپله د املا یعنی عبارت ویلو طاقت نه لري نو د هغه ولی یعنی واکدار دی په انصاف سره املا ووایي او تاسو له خپلو مسلمانانو سړو نه 2 ګواهان ګواه ونیسئ. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نو که 2 سړي ګواهان نه وي نو یو سړی او 2 ښځې دي ګواه شي له هغو ګواهانو څخه چې تاسو یې خوښوئ د دې لپاره چې که په دواړو کې له یوې نه هیر شي نو په دوی کې یوه به یې بلې ته وریاد کړي. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. او ګواهان د انکار نه کوي چې کله هم راوبلل شي او د خپل نیټې پورې د هغه قرض په لیکلو باندې متنګېږئ لږ وي یا که ډېر وي. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. دا د الله په نس ښه انصاف والا کار دی او ګواهۍ لره ښه درست ساتونکی دی او ډېر قریب دی دې ته چې تاسو به شکیان نشئ. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. مګر دا چې دا معامله لاس په لاس سوداوي چې تاسو هغه په خپل منځ کې نغد اخلی راخلی نو پر تاسو باندې څه ګناه نشته چې دا شان معامله ونه لیکئ. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. او کله چې په خپل منځ کې اخیستل خرڅول کوئ نو ګواهان ونیسئ او ضرر دې ونه رسول شي لیکونکي ته او نه ګواه ته او که تاسو داسې وکړئ نو یقینا دا نافرمانی یعنی ګناه ده چې په تاسو پورې نښتې ده. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. او له الله نه وویریږئ او الله تاسو ته ښودنه کوي او الله په هر شي باندې ښه پوهه دی. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. او کچری تاسو په سفر باندې یی او کوم لیکونکی مو ونه موند نو جایز ده چې قبض کړی شوی ګروي یعنی رهن واخلی. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. نو که ستاسو بعضو په بعضو نورو باندې ادبار وکړ او ګروي وانه خیستله بیا نو لازم ده چې امین ګڼلی شوی کس دی د هغه بایې امانت یعنی حق ادا کړي او له خپل پالونکي الله نه دې وویریږي. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. او گواهی مپټوي او چا چې دا پټه کړه نو یقینا د هغه زړه ګناهګار دی او الله په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ ښه پوهه دی. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
خاص د الله لپاره دي څه چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي، او که تاسو هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي څرګندوئ یا هغه پټوئ، نو الله به له تاسو سره د هغه حساب کوي. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بیا به چاته چې وغواړي بخښنه وکړي او چاته چې وغواړي عذاب به ورکړي، او الله په هر شي باندې ښه قادر دی. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. رسول په هغه څه ایمان راوړی دی چې په ده باندې د خپل رب له جانبه نازل کړی شوی دی، او مؤمنانو هم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ټولو ایمان راوړی دی په الله باندې او د هغه په ملائکو او د هغه په کتابونو او د هغه په رسولانو باندې، او وایي مونږ د الله په رسولانو کې د هیڅ چا په منځ کې تفریق نه کوو. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. او وایي مونږ واورېدل او مونږ خبره ومنله، مونږ ستانه بخښنه غواړو ای زمونږ ربه، او خاص تا ته بیرته درتګ دی. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. او الله هیڅ یو نفس نه مکلف کوي مګر د هغه له وس سره سم، د همده لپاره دي څه نیکۍ چې د کړي دي، او په همدغه نفس باندې دي څه ګناهونه چې د کړي دي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ای زمونږ ربه مونږ منیسه که مونږ څه حکم هیر کړو یا مونږ غلطي وکړو، ای زمونږ ربه او په مونږ باندې بوج مږده لکه څنګه چې تا هغه بوج ایښی و په هغو خلکو باندې چې له مونږ نه مخکې وو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ای زمونږ ربه او پر مونږ باندې داسې څه مه راباروه چې په مونږ کې د هغو د اوچتولو هیڅ طاقت نه وي، او مونږ ته معافي وکړه او مونږ وبخه او پر مونږ رحم وکړه، هم ته زمونږ کارساز یې، نو د کافر قوم په خلاف ته زمونږ مدد وکړه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نامه سره شروع کوم چې ډیر زیات مهربان بے حد رحم کوونکی دی. الف لام میم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله چې دی نشته هیڅ لایق د عبادت مګر هم دی همیشه ژوندی دی، د ټول عالم انتظام کوونکی دی. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هغه په تا باندې په حق سره کتاب نازل کړی دی چې د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې له ده نه مخکې وو، او تورات او انجیل نازل کړي دي. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لدن مخکې د خلقو د هدایت لپاره او فرقان نازل کړی دی. بېشکه هغه کسان چې د الله په آیاتونو سره کافر شوي دي د دوی لپاره ډیر سخت عذاب دی، او الله ډیر غالب دی، انتقام والا دی. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. یقینا الله چې دی له هغه نه هیڅ شی نه دی پټ په ځمکه کې او نه په اسمان کې. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دی هم هغه ذات دی چې په رحمونو کې ستاسو شکلونه یعنی صورتونه جوړوي څنګه چې وغواړي. نشته هیڅ لایق د عبادت مګر هم دی چې ډیر غالبه ښه حکمت والا دی.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. د هغه ذات دی چې په تا باندې کتاب نازل کړی دی، په ده کې ځینې محکم یعنی ښکاره مراد والا آیاتونه دي چې هغه د کتاب اصل دي، نور یې متشابهات یعنی پټ مراد والا دي. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نو هغه کسان چې د هغوی په زړونو کې کوږوالی دی، نو هغوی په هغو آیاتونو پسې کیږي چې په دې قرآن کې متشابه یعنی پټ مراد والا دي، د فتنې لټولو لپاره او د هغو د مراد معلومولو لپاره. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حال دا چې د هغوی په تعویل یعنی مراد باندې نه پوهیږي مگر الله او هغه کسان چې په علم کې پاخه دي، هغوی وایي مونږ په د ایمان راوړی دی. ټول محکم او متشابه آیاتونه زمونږ د رب له جانبه دي او نصیحت ناخلی مگر د صفا عقل خاوندان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. او وای ای زمونږ ربا زمونږ زړونه مکه ګوه وروسته له دې چې تا مونږ ته سمه لار وښودله او مونږ ته له خپلې خوانه رحمت راکړه، یقینا هم ته د نعمت او رحمت بې حده عطا کوونکی. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ای زمونږ ربا بېشکه ته خلکو لره جمع کوونکی په داسې ورځ کې چې په هغې کې هیڅ شک نشته، یقینا الله د وعدې مخالفت نه کوي. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. بېشکه هغه کسان چې کفر کړی دی هیڅ کله به هم د هغوی مالونه او اولادونه له دوی څخه د الله له عذاب نه هیڅ شی لرې نه کړی شي او هم دغه کسان د اور خشاک دي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. حال د دوی داسې دی لکه حال او عادت د فرعونیانو او د هغو کسانو چې له دوی نه مخکې وو چې زمونږ آیاتونه به یې دروغ ګڼل، نو الله هغوی د خپلو ګناهونو په سبب ونیول او الله ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ته ووایه هغو کسانو ته چې کفر کړی دی زر دی چې تاسو به مغلوب کړی شئ او جهنم ته به رايوځئ یعنی راجمع کړی شئ او هغه بده استوګنه ده. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. یقینا شته تاسو لپاره لویه نښه په هغه دوه ډلو کې چې یو بل ته مخامخ شوي وي، یوه ډله د الله په لار کې جنګېدله او بله کافره وه، دوی به هغوی لره له خپل ځان نه دوه چنده زیات لیدل د سترګو په لیدلو سره. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. او الله په خپل مدد سره قوت ورکوي یعنی مضبوطوي چاته چې وغواړي، یقینا په دې کې د سترګو خاوندانو لپاره خامخا عبرت او نصیحت دی. وما علينا